بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په اے اف سمارټ ټیکنالوژي یوټیوب چینل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. نننۍ ویډیو چې ده هغه زمونږ د وینډوز انسټالیشن د طریقه ده چې څنګه مونږ کولی شو کمپیوټر ته وینډوز انسټال کو. تیره ویډیو کې چې دی مونږ د یو اس بي د بوټ کولو طریقه ښودلې وه چې څنګه وینډوز لپاره یو اس بي بوټ کولی شو تر څو وینډوز په خپل کمپیوټر کې انسټال کو. کمپیوټر زمونږ اوس بند دی، تاسې به یو اس بي راواخلئ او دا به چې دی په کمپیوټر کې واچوئ. دلته یو اس بي چې کله په کمپیوټر ته واچوله، که ستاسې کمپیوټر چیرته بند و نو چالان به یې کوئ، او که چیرته کمپیوټر مو چالان و ریسټارټ به یې کوئ. زما کمپیوټر اوس بند دی، زه دا چالانومه. کمپیوټر چې دا چالانیږي تاسې به F12 بټن وهئ. کله چې کمپیوټر چالان شو نو بوټ دپاره به یې تاسې F12 بټن ووهئ. F12 نه وروسته چې کوم دی دا بوټ اپشن راغی، دې کې ګورئ موږ سره چې کوم دی سټوریج یو اس بي سټوریج ډیوایس دی او سی ډي ډي وي ډي سی ډي ډرایو دی. نو که چیرته تاسې د یو اس بي نه وینډوز انسټالوئ نو ایرو کی په واسطه به لاندې راشي، یو اس بي به انتخاب کړئ، او که چیرته سی ډي نه انسټالوئ نو تاسې به لاندې راشي سی ډي به انتخاب کړئ. اوس یې مونږ چې دی د یو اس بي نه انسټالو، یو اس بي مې انتخاب کړه، انټر وهو. نو کله چې انټر وهو دلته وایي پریس اني کی، تاسې به یو کی چې دی پریس کړئ، هغه چې هر یوه کی وي نو هغه یو کی به پریس کړئ تر څو چې دی دا وینډوز انسټالیشن چې دی هغه شروع شي. اوس وینډوز چې ده دا د یو اس بي نه رن کیږي، نو مخته به ځو انشاءالله سټپ بای سټپ به تاسو ته زه دا طریقه ښیم. اوس دې ځای نه چې کوم دی تاسې کولی شئ چې لینګویج انتخاب کړئ، لینګویج ټو انسټال دلته وګورئ. همدارنګه ټایمین کرنسي فارمټ دی، همدارنګه کیبورډ انپوټ میتود دی. خو موږ راځو دا به تاسې ډایرکټ چې دی څه کلیک کړئ، نیکسټ به کلیک کړئ، نیکسټ. اوس به انسټال ناو باندې تاسې کلیک وکړئ. انسټال ناو باندې مو کلیک وکړ، دا اوس مخته ځي. سیټ اپ سټارټ شو، نو سیټ اپ چې دی سټارټ دی، اوس دا مخته روان دی. دلته به تاسې دلته څه وایي اپلیکیشن نوټسز اینډ لیسنس ټرمز، دا به تاسې چې دی دا لیسنس ټرمز چې دا به اکسپټ کړئ. آی اکسپټ د لیسنس ټرمز، دا به اکسپټ کړئ او بیا چې دی دا به تاسې نیکسټ کوئ. نیکسټ نه بعد چې دی تاسې ته دلته یو اپشن یې درکړی چې ویټ ټایپ اف انسټالیشن ډو یو وانټ. تاسې چې دی تاسې به کسټم انسټالیشن ته راشئ. تاسې چې کله کسټم انسټالیشن ته راشئ نو په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ، کسټم انسټالیشن باندې. دلته یې تاسو ته ډرایفونه درکړه، یعنې ستاسې هارډ ډسک. که چیرته تاسې غواړئ چې پارټیشن هم کوئ نو پارټیشن طریقه دا ده چې تاسې به د هر یو ډرایو چې دی دا به فارمټ کړئ. مثال زمونږ چې دا لومړنی ډرایو چې دی ډرایو 0 پارټیشن 1 دا خپله سیستم نیولی چې دا 349 MB دی، دا به فارمټ کړئ، دا به اوکې کړئ. دې نه وروسته چې کوم دی کله مو چې هغه فارمټ که نو که چیرته تاسې پارټیشن کوئ دا به ډیلیټ هم کوئ. همدارنګه وینډوز چې دا زمونږ په دغه کې انسټال ده، دا دویم ډرایو چې کوم دی دا هم زه فارمټوم چې هغه زړه وینډوز ختمه شي. فارمټ باندې به کلیک وکړئ، دا به اوکې کړي. دا نور دوه ډرایفونه دي، که چیرته تاسو سره نور ډرایفونه وي او په هغه کې ستاسو ډیټا پرته وي نو دا به نه فارمټ کوئ، ځکه بیا ستاسې ډیټا ختمیږي. که نه چیرته پارټیشن کوئ دا به ټول فارمټ کوئ، ډیلیټ به یې کوئ. کله چې ډیلیټ کوئ ټول هارډ ډسک یو ځای شو کېږي، بیا به نیو باندې کلیک کوئ. دلته به تاسې په MB باندې سایز ورکوئ. مثال فرضاً تاسې یو ډرایو چې دی 100 GB جوړوئ، تاسې به چې دی په 1040 کې چې دی ضربوئ، دا 100 چې هر څو راغله، مثال 140,000 MB به تاسې ورکړئ، نو تاسو ته به 100 GB ډرایو جوړ شي. نو په دې طریقې سره به تاسې پارټیشن وکړئ. اوس چې کله وینډوز انسټالوئ په دې دویم ډرایو کې به انسټالوئ، ځکه دا اولنی چې دا 349 MB ټوټل سایز دی، نو په هغې کې چې دا خپله سیستم ریزرف کړی دی او هغه چې دی هغې کې وینډوز نه انسټالیږي، سایز یې هم کم دی. دا دویم چې دی دغه سی ډرایو دی، په دې کې به تاسې وینډوز انسټال کړئ.
کله مو چې هغه انتخاب کړ دا به نیکسټ کوي. نیکسټ نه بعد چې دی زمونږ اوس انسټالیشن شروع شو. دغه ټول اپشن چې دي دا به ټیک مارک کیږي او پوره کیږي به. ګوره کاپینګ وینډوز فایل دی، همدارنګه ګیټینګ فایل ریډي دی، همدارنګه انسټالیشن فیچرز دی، انسټالینګ اپډیټ دی، فینیشینګ اپ. کله چې فینیشینګ اپ ختم شو نو به زمونږ انسټالیشن دې ځای کې دغه اپشن پوره شوي بیا به مخته ځي. دا اوس پوره کیږي. همدارنګه ګوره انسټالینګ اپډیټ او فینیشینګ اف ته هم چې دی خبره راورسېدله دا به مخته ځي. وینډوز نیډ ټو ریسټارټ ټو کنټینیو. اوس چې دی وینډوز ریسټارټ کیږي. کمپیوټر ریسټارټ شو، بیرته چالان شو. دا لوډینګ کوي مخته ځي. سټارټینګ سروسز چې دی ولیکه مطلب اوس چې دی دا مخته ځي او دا اوس یې لیکي چې ګیټینګ ډیوایس از ریډي. یو اس بي چې ترې وباسئ نور هم مشکل نه لري. او دا چې دی دا ډیوایس یا کمپیوټر چې دی دا ریډي کیږي تقریبا دا 20% شو. دا به همداسې مخته ځي. 100% چې شو دا به ډیوایس ریډي وشي. 100% پوره شو. هغه اوس یې ولیکل چې ګیټینګ ریډي نو دا به ریډي کیږي. اوس چې دی لږ ټایم اخلي جسټ ا مومنټ تر څو کمپیوټر عیار شي. اوس چې کوم دی وینډوز انسټال شوه. زه به دا والیم بند کړم. اوس دا چې دی مخته ځي. دلته وایي let's start with the region as this region is this right. نو تاسې کوم ریجن ورته انتخابوئ؟ یونایټډ سټیټ دی دا به یس کړئ. is this the right keyboard layout نو دا به هم تاسو یس کړئ. بیا وایي want to add a second keyboard layout دا به سکیپ کړئ. دویم کیبورډ موږ اوس نه اډ کوو. let's connect you to a network دا به هم تاسې څه کوئ؟ سکیپ به یې کوئ. connect now to save time later دا به هم نو کوئ تاسې. دلته به تاسې خپل یوزر نیم ورکړئ. یوزر نیم زه ورکوم فهیم یوزر نیم مې ورک. دا به تاسې بیا نیکسټ کړئ. دلته پاسورډ غواړي. که پاسورډ ورکوئ ورکوئ، که یې نه ورکوئ بس ډایرکټ نیکسټ کلیک کړئ. نو څه وایي جسټ ا مومنټ داسې لږ ټایم اخلي. دلته څه وایي میک کټانه یور پرسنل اسسټنس بس دا اکسپټ یې کړئ. just a moment. Do more across device with activity history دا نو یې کړئ. دلته choose previous setting for your device دا accept کړئ. دا license terms دي. almost done now بس دا دی اوس زمونږ انسټالیشن چې دی دا پوره شو. we are getting everything ready for you هر څه چې دی اوس ریډي کیږي تاسو لپاره. this might take several minutes don't rush your PC کمپیوټر دا برابریږي نو لږ منټونه اخلي. تاسو کمپیوټر مه بندوئ. leave everything to us نو دا هم چې دی برابریږي. زمونږ وینډوز انسټالیشن چې دی دا ختم شو. وینډوز انسټال شوه.
10 وینډوز مونږ انسټال کړه نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې وینډوز انسټال کړئ. همدارنګه که چیرته تاسو غواړئ چې مثال تاسو سره وینډوز 7 ده یا 8 ده یا 10 ده اپګریډ کوئ. اپګریډ مطلب څنګه؟ مطلب تاسو غواړئ چې کوم فایلونه تاسو سره انسټال دي صرف وینډوز نه وي شي، هغه کوم اپلیکیشن چې انسټال دي فایلونه دي ستاسې هغه به یو هم نه خرابېږي، ختمیږي به نه، نو هغې ته اپګریډ وي. انشاءالله راتلونکي ویډیو به زموږ د وینډوز د اپګریډ په اړه وي چې څنګه وینډوز مونږ اپګریډ کولو یا نوی کولی شو. مثال وینډوز 7 ده 10 ته څنګه اړولی شو یا 11 ته څنګه اړولی شو، بغیر د دې نه چې زموږ سافټویر یا کوم اپلیکیشن چې انسټال دي هغه ختم شي. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، خپل نظر مو شریک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ تر څو هغوی هم ترې استفاده وکړي.